سلامونه او احترامات. کپل شرما اولی د پاکستان سره د مینې د وجې جیل ته لاړو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو مه سکیپ کوئ. دوستانو د کپل شرما نوم به یقینا ټول ډېر ښه پیژني او پاکستان کې هم ډېر زیات مینوال لري. کپل شرما د دنیا ډېر مشهور کامیډین دی. خو دوستانو په سوشل میډیا کې ویل کېږي چې د کپل شرما شو به بند شي او ډېر زر به هغه جیل ته لاړ شي. د هغې وجه دا ده چې د کپل شرما شو همیشه په خپلو شوګانو کې د فلمونو پروموشن کوي. بالیوډ چې همیشه د پاکستان خلاف ویډیوګانې جوړوي. یو بل فلم یې اوس جوړ کړی دی چې په کشمیر کې شوټ شوی دی. کپل شرما چې همیشه وایي چې پاکستان سره مینه لرم. د دې فلم پروموشن په خپل شو کې یې بند کړو او اجازت یې ورنه کړو. نو د دې په خاطر هغه باندې یو څو اکټرانو کیس کړی او د انډیا خلک غوسه دي چې د کپل شرما شو به ډېر ضرور بند شي. او هم د دې وجې چې هغه د پاکستان سره مینه لري نو د کپل شرما پاکستان کې هم ډېر مینوال دي او د هغه سره هم ډېره زیاته مینه کوي. نو دا به دوستانو زموږ نننی ویډیو چې تاسو مو خبر کړئ او د داسې معلوماتي ویډیوز دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د غنټې په دې نشان کلیک کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته وخت تر وخت ترلاسه کیږي. اوس راکې ماته اجازت. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. موږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.